اعلان کوم چې زه د پاکستان آئین فرض که نه منم. د پاکستان د ملک او د ریاست فیصله دا ده چې دا د ملک دشمن دې ته enemy of country وایي. دا د ریاست دشمن دی، دا انټي ریاست دی. او د پاکستان قانون دا وایي چې کوم څوک شعائر د ریاست نه مني، چې آئین د پاکستان دی، د هغه سزا مرګ ده. د دې دلیل دا نو چې کله باغي سو بیا د پاکستان آئین دا وایي ارټیکل 6 چې د دې سزا مرګ ده، لیکن ته ولې سزا نه ورکوې؟ ته ولې دا وایه چې دا مذهبي ایشو دي؟ یو سړی توهین کوي، بې توقیري او تذلیل کوي، یو سړی مسخره او استهزا کوي، یو سړی د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې دومره لو مسخره کوي، د ختم نبوت د عقیدې نه انکار کوي، چې دا انکار د پاکستان د آئین نه هم دی، دا انکار د قرآن او د سنت نه هم دی، دا انکار د امت مسلمه د متفقه عقیدې نه هم دی، دا انکار د پاکستان د سپریم کورټ او د اعلی عدالت او د عظما عدالت نه هم دی. لہذا چې یو طبقه، یو گروه، یو جماعت د پاکستان آئین نه مني، د پاکستان قانون نه مني، د پاکستان عدالت نه مني، د پاکستان د پارلیمنت فیصله نه مني، قرآن او سنت نه مني، د پاکستان آئین دا وایي چې د هغه سزا ته تحفظ ورکوي. ته چوکیداري کوې ولې؟ دغه وجه ده چې موږ ودې ته مجبور یو چې موږ به په هر کلي، په هر ګوټ کې، په هر ښار کې، د ښار د ملک په هر کونه کې، په هر حصه کې د ختم نبوت د تحفظ او د دفاع جنګ. دا زموږ ذمهواري ده او دا عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت خپله ذمهواري پوره کړې دا جنګ کوي، او جمعیت علماء اسلام هم دا جنګ کوي، اوس یې هم کوي. تاسو اوس د قرآن هغه آیات چې کوم څوک دغه جنګ کوي چې د دین او د اسلام او د ایمان او د هغه د اساس د تحفظ او د دفاع جنګ کوي، د هغه به دغه شپږ صفتې وي. و خدای ته به محبوب وي، خدای به وده ته محبوب وي. عاجز، تواضع، انکساري چې کله د مؤمن په مقابله کې راشي، تکبر او غرور لوړه دا به پر مؤمن نه کوي. عزة علی الکافرین چې کله کافر له په مخه ورغلی، منکر له په مخه ورغلی د دین او د اسلام او د ختم نبوت، په جګه غاړه، په تانه او پراخه سینه د هغه د مقابلې لپاره یجاهدون فی سبیل الله، او دغه مبارزه به نه پرېږدي. لا یخافون لومة لائم، که چیرې د دغه جنګ په میدان کې، په دغه لړ او په دغه جدوجہد او په دغه مبارزه کې څوک ماته انتها پسند وایي، څوک ماته دهشتګرد وایي، څوک ماته مذهبي لیونی وایي، لا یخافون لومة لائم، د ده په ښکندلو زه یې وباکم. دی چې هر څوک ما ملامت بولي، د دهشتګرد نوم راباندې یږدي، د انتها پسند نوم راباندې یږدي، د شدت پسند نوم راباندې یږدي. زه پرون هم د ختم نبوت په مسله کې پرون هم شدت پسند وم، نن هم شدت پسند وم، او تر قیامته پورې دغه انتها پسندي او دغه شدت پسندي زما اصول او زما زیور او زما تمغه ده. زه د ختم نبوت پر عقیده هېڅ قسم مصلحت او دا د جمعیت علماء اسلام هم موقف، دا د پراخ قوم موقف، او جمعیت علماء اسلام همیشه په پارلیمنت کې او د پارلیمنت د صدبندي د عوامو د ضمیر د هغه د ایمان او د اسلام او د شاعر اسلام د تحفظ جنګ کړی دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته پر مخ باندې هم توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.